دا د افغان سټوډیو پرانسته ده جهاني صاحب محترم برکتي لاس باندې ځان ته تشکر ټول افغانان ته مبارک وي جهاني صاحب راځي د تاسو راځي کیک خاطر راځي هغه رستوران سړي سټوډیو جوړول باندې کړو سټوډیو تاسو جوړول باندې وکړل سلامونه افغانانو ډېر زیات خوشحاله یم چې نن ورځ له جهاني صاحب محترم ډاکټر صاحب محبوب شاه محترم صدیقي صاحب دغه په موږ ټول په ګډه سره افغان سټوډیو پرانسته وکړه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی دغه سټوډیو زما نه ده دا د ټولو افغانانو ده د ټولو پښتنو ده دغه سټوډیو کې به د خیر سره د پښتنو غږ همیشه عیان بیان وي ډېره مننه کورمنه دوستانو ډېر د خوښۍ ځای دی د اولین ځل دپاره موږ د خپلو پښتنو لپاره د پښتو پروګرام د دوست بنیري صاحب او قریشي صاحب په ابتکار شروع کړو امید دی چې تر ابده پورې دا پروګرام همداسې تلپاتې وي او خپل دوستانو ډېره ښه استفاده ترې وکړی شي ډېر د خوښۍ ځای دی ډېر خوښ یم نن مو آباد دوستانو سلامونه لکه څنګه چې مو وعده کړې وه افغان سټوډیو نن رسما پرانیستل شوه جهاني صاحب هم درناوی مننه د نورو دوستانو نه استاد محبوب ټول دوستان راغلي ول نورو د افغانانو غږ به هېڅکله نه بندېږي او همداسې به رسا وي ډېره مننه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې د لر او بر افغان وطن د ونس خاموش اکثریت د غږ د پورته کېدو یو بل دریځ پرانیستل شو زه محترم بنیادي صاحب ته همدارنګه قریشي صاحب ته ټولو درنو دوستانو ته مبارکي او ډاډه یم چې دا دریځ به د افغان وطن خاموشه غږ راپورته کړي د پښتنو هغه چوپ شوی غږ چې په لوی لاس چوپ شوی دی هغه به راپورته کړي او هغه ستونزې مشکلات چې موږ تاسو سره مخ یو هغه به له هغې به پرده پورته کړي نو درانه بنیادي صاحب ته د لا بریا او د لا کامیابۍ هیله کوم کور وطن صحیح شو صحیح مشه زه رحمان بودیم دا بیکاس دی داسې نه ده بیکاس دی د افغان سټوډیو دی او زما نوم رحمان بودری دی دلته مشران راغلل او رښتیا هم زه احساساتي هم یم خوشحاله هم یم او اکسایټمنټ ځکه زما سیوا دی چې دې ملګرو چې کوم غږ کړی و چې سټوډیو جوړوو زه یقین مې نه و چې دا ملګري به سنجیده وي خو بهرحال نور قریشي صدیقي او هغه سیلاب او هغه فولاد او دا ډله چې وه څلورو ځنو دی زه مجبوره کړم چې دا کار راباندې وکړه سټوډیو راباندې جوړ کړه او رښتیا هم یو ډېر ښایسته ځای مو جوړ کړه او نن د خوشحالۍ ما خو دا رسمونه نه دي زه تاسو پېژنئ ما چې زه په د روایتونو بیخي یقین نه لرم غیر روایتي سړی یم چې د پروګرام شروع کوم هم د خبرونه شروع کړم دا تکلفات مې نه دي زده خو بیا قریشي صاحب راوویل چې زه راځم د بوسټن نه د سټوډیو پرانستې په ابتدا کوم او دوستان به مې زه راوړم دا د افغان بیرغ کیک یې را جوړ کړ او بلا ملګرو ته یې وویل بیا نو ما هادي جهاني صاحب چې ډېر محترم دوست مشر دی او په ځانګړې توګه زه د هغو شکریه ادا کوم چې د کلیفورنیا نه راغلي وو په کابل کې وو نو ما ورته تاسو هم تشریف راوړی او دې چې راغلل نو غټ زیری او غټ سرپرایز دا و چې عبدالواري جهاني صاحب ورسره راغی نو د دې په وړاندې دا محفل چې دی دا د دې دا داسې وشوه داسې وګڼه چې ټول افغانستان پوره ملت راغونډ شوی دی دې راغلي 15 کسان 20 کسان 30 کسان دا مانن لري د وطن د ملت د قام یو سړی چې د سر سړی دی د ستار سړی دی هغه موجود دی دا مانه لري علي صاحب زموږ د ټول سر تاج دی د ټول ملت نماینده د ټول هیواد نماینده دی د ټول نړۍ د پښتنو افغانانو نماینده دی چې دی راغلی دی دا پکې نور څه نه دي پاتې بهرحال زه شکریه ادا کوم هغه ټولو ملګرو ته چې په دغه لایب په د ګوفنډمي کې د جوړ کړی و برخه یې بسته لویه برخه وړه برخه د ګوفنډ نه علاوه چا ټلیفون کړی دی مهرباني کړې ده چا دواګانې کړي دي چا راته اورګانې ویلې ده ټولو ډېره مننه ژوند دې وي د ټولو او زه هم د دې په وړاندې د لومړنی پروګرام ریکارډ کوم او لومړنی پروګرام هم دا وي چې د لوی وطن افغانستان دا ورپېښ چلنج او د چم ګاونډ د خلکو په هغې باندې نظر او د نړیوالو هغې ته پام
د وطن مستقبل د ملت مستقبل او د هغې ته ورپېښ چیلنجونه چې دي په دې باندې بحث کوم د دې راغلو ململو سره بحث وکړم نو دا پروګرام به له خیره سره نن خپروو ډېره مننه ستاسو ټولو